یو بل را غوستاد نو خو مې نه دي درته ویلي چې کوم ځل یې کوې. سلامونه نه چهرې مې قبول کړه دستان خدای دې وکړي چې طنزیه شاعري ده که بلاوی ورونو وای خدای به دې راولي خدای به دې په لاس راولي بیا یې کسه وعده مې کړې په رښتیا یې کسه ملګرو ما جانان ته څه ویلي د براګ سترګې د غوسا یې کسه بیا به خلک وایي ته په ګرامې دا د غماز غېږه کې شپه یې کسه قسم د یو له بله ښکلې ښکاري ملګري ټوله خلخانه یې کسه قسم د یو له بله ښکلې ښکاري ملګري ټوله خلخانه یې کسه نیستي یې نه ده ډېر مالدار دی هغه یو شی د فیس بله رکشا یې کسه د نن سبا ښکلي چې نه پېژاندې د مازدیګر دکان خرچا یې کسه یارمله هسې نه چې ودې ولې د څنګ بغل کې د پانچا یې کسه بل د یو تا ته په زرګي کرم ربمه داسې داسې له خلکو نه دې ورو ورو بېلومه داسې داسې او ګناه دې که ثواب یې نن مې دا اراده کړې د سره سره ننګې دې ښکلومه داسې داسې په مینه کې دې ګیر یمه خلاصون مې در نه نشي د زړه به در نه څنګه صبرومه داسې داسې کور کې راته وایي لیونی که پسې خبرو کې خبرې جوړومه داسې داسې شعرونه او غزل دې که مصاب دې را خراب کړل شعرونه او غزل دې که مصاب دې را خراب کړل تر نیمو نیمو شپو دې یادومه داسې داسې کمینه کې دې مه شومه نو سپو ته مې ګزار که شاعر یرمل که ستا له غمه مرمه داسې داسې یو بل دی زړه مې ورته دومره پړسېدلی دی دلته زموږ کلي کې یو ښکلی دی او خلکو نه په چلو ورپسې وایي په ګناهګارو مې لیدلی دی او پلار نصیحتونه پرې اثر نه کړي ځکه یې خپل سر ته پرېښولی دی او دا د انرژۍ دی او بوتلې دې مخ رنګ یې تک سور پیاړولی دی او براګ سترګې براګ جمبار او واوه چې هکسې پر پیل ته خجولی دی ای یرمله پرېږده خپل کار پکې هسې دې غزل پسې لیکلی دی توجه مو مننه